یو وخت په یو کلي کې یو بزرګ اوسېده چې یو خر یې درلود. خر زوړ کمزوری سوی و او نور یې د پخوا په شان کار نسو کولی. د وخت په تېرېدو سره بزرګ د هغه پاملرنه کمه کړه. هغه به خر یوازې په ټوی کې خوسي کاوه، چندانې پام به ورته نه کاوه. یوه ورځ خر د وښو خوړلو په وخت کې د کلي نه ډېر لرې یوې تشې ځمکې ته ولاړ. ناڅاپه ځمکه لاندې ولاړ او هغه یوې ژورې څاه ته ولوېد. څاه تنګه او ډېره ژوره وه او خر هېڅ لار نه درلوده چې ترې ووځي. وېرېدلي خر په لوړ غږ ژړا پیل کړه. دا څاه له کلي لرې وه او هلته خلک ډېر کم تېرېدل. شاوخوا یو ساعت هېچ چا د هغه غږ وانه ورېد. بالاخره یو لاروی له هغه ځایه تېرېدو د ژړا غږ یې واورېد، ودرېد او څاه ته یې وکتل. د حیرانتیا نه یې ولیدل چې خر دننه بند پاته دی. هغه سړی د بزرګ ګاونډی و، نو زر کلي ته ولاړ چې بزرګ خبر کړي. کله چې بزرګ دا خبره واورېد، څو کلیوال یې راټول کړل او څاه ته ورغلل. کله چې بزرګ لاندې وکتل، خپل زوړ خر یې بېوسه ولاړ ول، سترګې له وېرې او اوښکو ډکې وې. کلیوالو هڅه وکړه چې خر وژغوري، خو هر څه ناکام سو. هېڅ ډول یې نسو کولی چې هغه پورته راوباسي. له ډېرو ناکامیو او هڅو وروسته بزرګ ناهیلی سو. هغه فکر وکړ چې خر زوړ دی او نور ګټه نه لري، نو پرېکړه یې وکړه چې نور وخت ضایع نه کړي. په پای کې یې سخته پرېکړه وکړه، هغه به خر په هماغه څاه کې پرېږدي او پرې خاورې به اچوي. بزرګ له کلیوالو وغوښتل چې مرسته ورسره وکړي. یو په یو هغو بیلچې واخیستې او څاه ته یې خاورې اچول پیل کړل. کله چې د خاورې لومړۍ بیلچه د خر په شا ول، هغه پوه سو چې څه روان دي. هغه درک کړ چې خاوند یې پرې ایښی دی. زړه یې له درد او ویرې ډک سو او په لوړ غږ یې ژړل، خو خاورې به پرله پسې پرې لوېدې. بزرګ او کلیوالو به خاورې اچول او خر به ژړل. خو لږ وخت وروسته څه بدلون راغی. خر ناڅاپه ژړا بنده کړه. کلیوال لا هم بې خبره خاوره اچوله. کله چې بزرګ ولید چې خر نور ژاړي نه، حیران سو او لاندې یې وکتل. هغه څه چې یې ولیدل ډېر یې حیران کړ. خر به هر ځل چې خاوره پرې لوېده، ځان به یې وښوراوه، خاوره به یې لاندې وغورځوله، بیا به پرې ودرېد. همدا کار به یې بیا بیا تکراراوه. ورو ورو څاه له خاورې ډکېده او خر به د هغې پر سر ودرېد او پورته کېده. لږ وخت وروسته څاه نږدې ډکه شوه. د ټولو په حیرانتیا خر د څاه له خولې پورته وخوت او بهر راووت. کله چې هغه بهر سو، بې له دې چې شاته وګوري، وتښتېد. هغه یو دردناک حقیقت زده کړی و. هغه څوک چې باور یې پرې کاوه، پرې ایښی و. دا کیسه موږ ته یو پیاوړی درس راکوي. لکه د هغه خر په شان موږ هم په ژوند کې له ستونزو سره مخ کېږو. کله کله داسې ښکاري چې هېڅ لار نشته او هر څه ختم دي. ځینې وخت هغه کسان چې موږ ترې د مرستې تمه لرو، موږ ناهیلي کوي. خو د خر عمل موږ ته ښیي چې موږ چلند هر څه بدلولی سي. هغه پر ځان لوېدلې خاوره د مرګ سبب ونه ګرځوله، بلکې د پورته کېدو وسیله یې وګرځوله. هره ستونزه یې د پرمختګ زینه وګرځوله. ژوند کې ناکامي، رد کېدل، نیوکه او تاوان حتمي دی. موږ هر څه نسو کنټرول کولی، خو خپل غبرګون کنټرولولی سو. که موږ منفي خبرې له ځانه لرې کړو، له ستونزو زده کړه وکړو او مخکې تګ ته دوام ورکړو، نو تر ټولو ژوره څه هم زموږ د ازادۍ لار کېدلی سي. مه پرېږدئ چې ستونزو مو خاورې کړي، بلکې له هماغو ستونزو زینه جوړه کړه او پورته وخېژېږه.